سلام. له ټولو شاعرانو نه یو نړۍ مننه چې د یو وایس ټي وي مشاعرې خپرونه کې یې برخه اخیستې ده. تیاره تیاره ذهنونه شو رڼا ستا په الفت، د امن شو قایل محبوبه دا ستا په الفت. ته د ودان به شفاعت کوې په ورځ د محشر، ای د مکې حبیبه ای د مدینې حبیبه. زه چې په تا باندې درود د ورځې ونه وایم، د خدای حبیبه اطمینان مې د زړګي نه راځي. یو اذان ته یې غوږ کېږده، اوازونه به دې هېر شي. بې وسه یم غریب یم عاشق د پاک حبیب یم، سبلا سره مې نشته بې له تا نه مدني، پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني. چا به لمر ته سجدې کولې، چا به اور ته سجدې کولې، جهالت واړه شو ختم د اسلام بولو بالا شوه. بللې پتواها او په یاسین دې رب بللې، درست قرآن پرې نازل کړی پاک اکبر دی. او په نوم مسلماني وشوله ډېره بس ته پرېږده، په نوم مسلماني وشوله ډېره بس ته پرېږده، خویونه ځان کې راوله تمام د محمد. دا غاشم ګنبد چې در تخکاری څومره ښکلی دی، دا د مدینه د غازما د جانان کلی دی. چې هیر مې نشي صرف په دې خیال د محمد، لیکلې مې نامه ده په رومال د محمد. کرنا دا پیروي د محمد ده، کرنا د پیروي د محمد ده، او ګڼه نشته په جهان بل رڼا، نبوت په محمد باندې تمام دی، نشته پس د محمد انبیا. زما ډیرو قدرمنو، ډیرو عزتمنو، سپېڅلو غښتلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خویندو، زه ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر د روژې په دې پاکه زبرګه او سپېڅلې میاشت کې د یوې ښکلې نعتیه مشاعرې سره حاضر یم. ملګرو، دا روژې دا پاکه نعتیه مشاعره د ډېرو نوموړو شاعرانو باندې مشتمله ده، بلا غټه مشاعره ده. اته نهه ډېر ښکلي ښایسته او د نعت په مفهوم معنا او د نعت په لویې پوی پاکو پاکو لفظونو باندې پوی شاعرانو نامو نعتونه ریکارډ کړي دي. یور وایس ټي وي لندن دی. تاسو ته یې خواست کومه چې یور وایس ټي وي لندن تاسو ته وخت په وخت په خپلو خپرونو کې مشاعرې وړاندې کوي. نو دا درته خواست کوم چې په لندن کې دا پښتانه ناست دي، د دوی دا حوصله افزایۍ په خاطر یور وایس ټي وي لندن سبسکرایب کوي چې دا پښتو ژبې د ژوند بقا او ښایسته خدمت همداسې دوامداره پاتې شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامي وعلى آله وسلم تسلیما. فضله مې راوریږي تل جانان د مدینې، فضله مې راوریږي تل جانان د مدینې، ما بوج ورلره بکړم ارمان د مدینې. او تیاره تیاره ذهنونه شو رڼا ستا په الفت، تیاره تیاره ذهنونه شو رڼا ستا په الفت، د امن شو قایل محبوبه دا ستا په الفت. انوار شو راخواره په ټول جهان د مدینې، ما بوز ورلره بکړم ارمان د مدینې. او حلقې د درودونو راته بل شان را یادېږي، حلقې د درودونو راته بل شان را یادېږي، ښایسته پرې هواګانې له جنته را چلیږي، پیرزو د رحمتونو وي باران د مدینې، ما بوز ورلره بکړم ارمان د مدینې. او رنګونه ټول د حسن د جلوو پتا تمام دي، رنگونه ټول د حسن د جلوو پتا تمام دي، اسمان کې فرښتې تل په درود او په سلام دي، لوی شان لري صدا سے میں سلطان د مدینې، ما بوز ورلره بکړم ارمان د مدینې. او ای رب د ایوب کړې ته پوره دغه ارمان،
ای ربا د ایوب کړي ته پوره دغه ارمان چې لاړ شمه بار بار مې د بس خواله د جانان چې واورمه په ژوند کې خوږ اذان د مدینې ما بوځې ورله ربه کړم ارمان د مدینې په زړه مې راورېږي تل جانان د مدینې ما بوځې ورله ربه کړم ارمان د مدینې. د آقای نامدار فخر موجودات محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم په دربار کې د نعت څو شعرونه وړاندې کوم. کله به ښکل کړمه جنګلې ستا د روضې حبیبه، کله به ښکل کړمه جنګلې ستا د روضې حبیبه، ما هم راوغواړه تر خپلې خاریې حبیبه. حوض کوثر ته چې ولاړ یم څومره خوند به کوي، حوض کوثر ته چې ولاړ یم څومره خوند به کوي، په خپلو لاسو چې جامونه راکوي حبیبه. او شعر دی خانه کعبه کې چې سلګونه کم بوتان پراته وو، خانه کعبه کې چې سلګونه کم بوتان پراته وو، تا همواړه کړل ټوټې 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 حبیبه. او د خلکو زړونو کې د بلې د توحید دیوې کړې، د خلکو زړونو کې د بلې د توحید دیوې کړې، د جهالت کفر او شرک لاړې تیارې حبیبه. د محبت او اخوت درس د دنیا له ورکړو، د محبت او اخوت درس د دنیا له ورکړو، ټیټې شوې خپله د غرور هسکې شملې حبیبه. او مکه چې فتح شوه تا واړه ګناهګار معاف کړل، مکه چې فتح شوه تا واړه ګناهګار معاف کړل، مثال موندې نشي تاریخ کې څوک د دې حبیبه. او مقتده چې ته د ودان به شفاعت کوي په ورځ د محشر، ته د ودان به شفاعت کوي په ورځ د محشر، ای د مکی حبیبه ای د مدینې حبیبه، ای د مکی حبیبه ای د مدینې حبیبه. یو نعت شریف ستاسو په خدمت کې حضور صلی الله علیه وسلم ته ډاله راشه راشه مدینې ته لږه وکړه نظاره، ډېره خوند کړي په والله چې د جانان د کلي شپه. راشه راشه مدینې ته لږه وکړه نظاره، ما ښارونه ډېر لیدلي ستا ښایسته نه رسیږي، ما ښارونه دي لیدلي ستا ښایسته نه رسیږي، د پیرس ښار به دې هېر شي که دې وکړه نظاره. هر طرف ته چراغان دي رحمتونه راوریږي، هر طرف ته چراغان دي رحمتونه راوریږي، سرمال بتر نظر کړي کمې وکړه دا کیسه. یو اذان ته یې غوږ کېږده، اوازونه به دې هېر شي، یو اذان ته یې غوږ کېږده، اوازونه به دې هېر شي، راته مخکې مخکې کېږي
د بلال اذان خانا رات مخ کی کیږي د بلال اذان خانا خوش قسمت خلق لاړل د جانان د روزې خواله خوش قسمت خلق لاړل د جانان د روزې خواله گل ماش هم پتمناست دے کئی راغلا بلاوا گل ماش هم پتمناست دے کئی راغلا بلاوا راشا راشا مدینے تا لگا اکڑا نظارہ ډیر خوان کړي په والله چې د جانان کلی کې شپه راشه راشه مدینې ته لږه وکړه نظاره یو ځل دیدار دی غواړم جانانا مدني پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني یو ځل دیدار دی غواړم جانانا مدني پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني یو ځل دیدار دی غواړم د الله په در کې ژاړم یو ځل دیدار دی غواړم د الله په در کې ژاړم بے وسایم په ماشه مهربانه مدني پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني یو ځل دیدار دی غواړم جانانا مدني پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني بے وسایم غریب یم عاشق د پاک حبیب یم بے وسایم غریب یم عاشق د پاک حبیب یم سبلا سره مې نشته بې له تانه مدني پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني یو ځل دیدار دی غواړم جانانا مدني پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني اسره مې پاک الله شه تیارې را لرنا شه اسره مې پاک الله شه تیارې را لرنا شه پخلاشه ته زما مزمل شانه مدني پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني یو ځل دیدار دی غواړم جانانا مدني پنځه وخته سوال کومه د الله نه مدني خوږو اورېدونکو دا یو کلام تاسو په مخ کې وړاندې کوم د دې عنوان دی میلاد النبي د تورتم تورې تیارې وې په هر مخ باندې رڼا شوه د تورتم تورې تیارې وې په هر مخ باندې رڼا شوه لات منات غزا نسکور شو د رحمت یوه صدا شوه او ټول بوتان شو دړې وړې د الله وحدانیت شو ټول بوتان شو دړې وړې د الله وحدانیت شو د احد احد نارې شوې د توحید چغه هرخوا شوه او محمد دنیا تراغلو هم احمد دنیا تراغلو محمد دنیا تراغلو هم احمد دنیا تراغلو د رحمت د بارانونو مسرت شو ابتدا شوه ژوندی لوڼه خښېدلې عجیبه غوندې نظامو ژوندی لوڼه خښېدلې عجیبه غوندې نظامو چې نبی پاک مو پیدا شو د خندا ښکلې فضا شوه او چا به نمر ته سجدې کولې چا به اور ته سجدې کولې چا به نمر ته سجدې کولې چا به اور ته سجدې کولې جهالت واړه شو ختم د اسلام بولو بالا شوه
او چې د نور شغلې ښکاره شوې تمامي جهان رڼا شو چې د نور شغلې ښکاره شوې تمامي جهان رڼا شو د وصال د بارانونو شیبه راغله رونما شوه او په څلور کنجه دنیا کې د اسلام ناره خوره شوه په څلور کنجه دنیا کې د اسلام ناره خوره شوه دا کمال مو د نبی دی چې د دین اسلام ځلا شوه په څلور کنجه دنیا کې د اسلام ناره خوره شوه دا کمال مو د نبی دی چې د دین اسلام ځلا شوه او دا مې سوال دی ای محسنه مدینې ته چې بیا لاړ شم دا مې سوال دی ای محسنه مدینې ته چې بیا لاړ شم دا مې سوال دی ای محسنه مدینې ته چې بیا لاړ شم په زړګي مې راوریږي په بیا بیا مې تمنا شوه او لات منات غزا نسکور شو د رحمت یوه صدا شوه د تورتم تورې تیارې وې په هر مخ باندې رڼا شوه لات منات غزا نسکور شو د رحمت لاره ورک یو کاروانونو له رهبر دی لاره ورک یو کاروانونو له رهبر دی په عالم د رحمتونو پیغمبر دی په ظاهر اومې لقب باندې یادیږي خو باطن کې د علمونو سمندر دی په ظاهر اومې لقب باندې یادیږي خو باطن کې د علمونو سمندر دی د علمونو سمندر دی خطا نه یم په معنا کې د بحرونو نژور دی د علمونو سمندر دی خطا نه یم په معنا کې د بحرونو نژور دی په طه او په یاسین دی رب بللی په طه او په یاسین دی رب بللی درست قرآن پرې نازل کړی پاک اکبر دی چې تیاری د غلامي کړلې ورکی چې تیاری د غلامي کړلې ورکی د رڼا د پلوشو کروندګر دی یو پیغام د محبت یې دی راوړی زمون خوږ نبی د امن سپین سهار دی زمون خوږ نبی د امن سپین سهار دی بسم الله الرحمن الرحیم یو نعتیه کلام در سره شریکوم چې اعلی په کائنات کې د مقام د محمد اعلی په کائنات کې د مقام د محمد نبیانو خپل کړه احترام د محمد صلی الله علیه وسلم او په در کې چې مې کړه وې قیام د محمد ای کاش چرته کې زه هم غلام د محمد او جنت کې به هم په خوله کې خون وي کچا وسکو جنت کې به هم په خوله کې خون وي کچا وسکو په حوض د کوثر چې واخلي جام د محمد او له هغه خلکو خدایا زندگی می ټوله زار کړي له هغه خلکو خدایا زندگی می ټوله زار کړي وخی چې ناری هند کې سر عام د محمد او پنوم مسلمانی وشوله ډیره بسته پرېږده پنوم مسلمانی وشوله ډیره بسته پرېږده خویونه ځان کې راوله تمام د محمد صلی الله علیه وسلم او ممتاز له خدای دومره ژوندون غواړي په جهان کې ممتاز له خدای دومره ژوندون غواړي په جهان کې چې وویني یو وارې در و بام د محمد او اعلی په کائنات کې د مقام د محمد نبیانو خپل کړه احترام د محمد صلی الله علیه وسلم وې دا غاشن ګمبد چې در تخکاری سمرخ کولې دې دا د مدینه د غازما د جانان کله دې او دا د مدینه د غزما د جانان کله دې دا غاشن ګمبد چې در تخکاری سمرخ کولې دې دا د مدینه د غازما د جانان کله دې دا د مدینه د غازما د جانان کله دې او دې کې زما ګرانو سی هاشمي جانانو سی
دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی او دغه شین ګمبد چې درته ښکاري څومره ښکلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی او دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی روح د عاشقانو دی دل د پتنګانو دی ما لیدلی دا منظر بار بار په چشمانو دی بار بار په چشمانو دی نو ځکه عاشقانو پې خپل مال او سر بېللی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی او دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی او دغه شین ګمبد چې درته ښکاري څومره ښکلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی او دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی یو د مدینی مزی آئے بل د شنی روزی مزی آئے او داسې د محبوب سرای خوا کې د جنگلی مزی خوا کې د جنگلی مزی دا مزی د هغو دی چې جایار پیژندلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دغه شین ګمبد چې درته ښکاري څومره ښکلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی څوک تلاوتونه کړي څوک عبادتونه کړي څوک په وسیله د یار پاک رب ته سوالونه کړي پاک رب ته سوالونه کړي نو هر عاشق د دې زینا په ډاکه جولی تلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی او دغه شین ګمبد چې درته ښکاري څومره ښکلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی وی شمس الرحمن حاجی بل می کوڅه نشته در کې د الله زما بلا وسیله نشته بلا وسیله نشته نو دې دپاره لازمي د الله در کې نیولی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دغه شین ګمبد چې درته ښکاري څومره ښکلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی دا د مدینه دغه زما د جانان کلی دی چې هیر مې نشي صرف په دې خیال د محمد لیکلې مې نامه ده په رومال د محمد چې هیر مې نشي صرف په دې خیال د محمد لیکلې مې نامه ده په رومال د محمد د حسن او اخلاقو یې ثاني نشته دنیا کې د حسن او اخلاقو یې ثاني نشته دنیا کې
منلې د هر چا جلال جمال د محمد د هر یو مسلمان په دې پوره یقین دی د هر یو مسلمان په دې پوره یقین دی پیدا به نشي بل څوک په مثال د محمد او دښمن له به یې هم غوښته دعا د هدایت دښمن له به یې هم غوښته دعا د هدایت منلې د هر چا دغه کمال د محمد د دې منظر لیدونکي به عاجزه بختور وي جلب چې د براق نیسي بلال د محمد ډېر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مرګرو دغه یو نعت تاسو ټولو ته ډالۍ زما ایمان دی چې دنیا ته به بیخي نه راځي زما ایمان دی چې دنیا ته به بیخي نه راځي لتا نه پس په بل رسول او بل نبی نه راځي او هم سلسله د صحابانو سر ته ورسېده هم سلسله د صحابانو سر ته ورسېده ابو طفیل امیر نه وروسته صحابي نه راځي او زه چې په تا باندې درود د ورځې ونه وایم زه چې په تا باندې درود د ورځې ونه وایم د خدای حبیبه اطمینان مې د زړګي نه راځي او د خدای سپیره دی مونږه پوی کو خو پویږي چېرته د خدای سپیره دی مونږه پوی کو خو پویږي چېرته چې په کتاب د خدای یقین د قادیانی نه راځي او چې ستا لمنه چا نیولې تا پسې روان دي چې ستا لمنه چا نیولې تا پسې روان دي د ده ایمان کې به تر مرګه خرابي نه راځي او ستا د روزې په خوا کې تا سره چې پرېوتلی ستا د روزې په خوا کې تا سره چې پرېوتلی خو د روزې راله په لاس کې د چابي نه راځي او دومره جرت په ما کې چرته دی خو وس مې نشته دومره جرت په ما کې چرته دی خو وس مې نشته چې ستا روزې له به زاهد فضل ربي نه راځي چې ستا روزې له به زاهد فضل ربي نه